د لوحو او نشراتي تابلوګانو د اصلاح کمیټې لخوا په مهترلام ښار کې پر رکشو د مبتذلو کلماتو د پاکولو او ګټورو پیغامونو د لیکلو لړۍ پیل شوه. دغه کمیټه د ولایت مقام په لارښوونه او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په رهبرۍ وخت پر وخت د ښار په بیلابیلو برخو کې د لوحو او نشراتي تابلوګانو د اصلاح ترڅنګ پر موټرو او رکشو ګټور پیغامونه لیکي او مبتذل کلمات پاکوي. د ولایت مقام د هدایت پر اساس باندې منګه راوتی یو هغه رکشې چې په هغې کې مبتذله لیکنې شوي یا مثلا غلطې لیکنې شوي چې هغه ته ښه مفهوم نه ورکوي او خلکو په ذهنیت باندې بد تاثیر کوي، نو د هغې د اصلاح لپاره او سره منګه ځان سره اصلاحي لیکنې او کلمات پیغامونه راوړي دي او ځینې د احادیثو مفاهیم دي چې هغه منګه په رکشو باندې لګو او موږ سره عملا خطاط موږ سره دی او په رکشو باندې چې دی داسې یو رقم کلمات یا پیغامونه یا شعارونه لیکو چې هغه نه خلک مثبته ګټه واخلي. د ښار اوسیدونکو د ولایتي ادارې او اطلاعات او فرهنګ ریاست د دغه هڅو ستاینه کوي. هغوی وایي په دې سره د ګټورو پیغامونو د لیږد ترڅنګ د ځوانانو فکري اصلاح رامنځته کیږي. نو موږ ډېر خوښ اوسو چې والي صاحب دغه امر کړی ده چې رکشو نه د اضافه خبرې اخوادي شیونه منع کړه ده او ښایسته شیونه ولیکي د لمونځ په باره کې یا یو داسې یو لیکنه وکړي چې معنا ولري، نو موږ ورسره ولاړ یو په دغه پروسه کې یوه نړۍ مننه کوو. دغسې لیکنې چې زموږ په رکشو باندې اوسي هم د لغمان فرهنګ لپاره او هم د خلکو لپاره ډېره ښه اغېز لري او هغه رکشې چې کومې باندې خرابې لیکنې ځوانان باندې دا هیله ده چې دغه لیکنې لرې کړي، زموږ فرهنګ او نوي نسل لپاره ډېره بده اغېزه لري. نو غواړم چې ځوان په هیله باندې چې دغسې لیکنې ولیکي چې زموږ فرهنګ د لغمان لپاره ډېر ښه. د یادونه ده چې یاده کمیټه د میاشتنۍ ناستو ترڅنګ وخت پر وخت مهترلام ښار کې د لوحو او نشراتي تابلوګانو د اصلاح په موخه لیدنه کوي چې د تیر په پرتله اوس مهال ډېر ښه والی پکې راغلی دی.